تاریخي ورځ او د ولسمشر غني تاریخي وینا. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تر هر څه دمخه تاسو ټولو دوستانو ته د خپلواکۍ سلمه کلیزه مبارک وي. راځو خپلې موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په درناوي ملي دفاع وزارت کې خپلواکۍ ستلې ته د ګلونو ګېډۍ کېښوده. محمد اشرف غني چې د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ملتیا کوله او د ملي پوځ سرتېري په منظم لیکو کې د هېواد له درې رنګه بیرغ سره په درناوي ولاړ و. د خپلواکۍ د ګټونکي اعلی حضرت غازي امان الله خان په درناوي د استقلال څلي ته د ګلونو ګېډۍ کېښوده. ولسمشر غني د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې په رسمي مراسمو کې وویل نن د افغانستان د ویاړلي استقلال د بیرته ترلاسه کولو سلمه کلیزه ده. دا له افتخاره ډکه ورځ د ټول افغان ولس ته مبارک وي. ولسمشر وایي د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د شاندار نمانځلو څخه هدف دا و چې ملت او ځوان نسل ته د هېواد پخوانی عظمت تداعي شي او په خپله خاوره او تاریخ افتخار وکړي او د استقلال قدر وکړي. د وطن پرستۍ احساس لا پیاوړی شي. هغه دغه راز وویل زموږ د ازادۍ او خپلواکۍ دښمن زموږ د خلکو دښمن او د دې خاورې دښمن دا جشن او دا خوشحالۍ نشوه لیدلی. دا دښمن زموږ د زړورو وسلوالو ځواکونو سره مقابله نشوی کولی. دوی زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له برکته په هیڅ ډول زموږ د دغې خوشحالۍ مخه نشوه نیولی. ولسمشر څرګنده کړه له بده مرغه زموږ د وطن دښمن دومره نامرده دومره بې غیرته او دومره ذلیل او پریوتی دی چې د واده په مراسمو یې تروریستي برید وکړ. یو کاملا ملکي ځای په نښه کړ. ماشومان او ښځې په نښه کړې او په ډېر وحشانه ډول یې زموږ ښاریان په وینو ولمبول. دغه راز وایي د طالبانو او نورو تروریستانو وحشتونه د ټول ولس په حافظه کې ثبت دي. د بې دفاع وګړو د تلفاتو اصلي مسؤلین طالبان دي او نورې تروریستي ډلو ته هم طالبانو د فعالیت بستر او زمینه برابره کړې ده. ولسمشر دا هم وویل موږ به دا غچ په دوه ډوله اخلو. اول موږ به د خپلې امنیتي او دفاعي ځواکونو نمانځو. د هغوی قدرداني به کوو چې د خپلو وینو په بدل کې زموږ له استقلال او ملي بیرغ څخه دفاع کوي. ولسمشر طالبانو ته په خطاب کې وویل طالبه که افغان د افغان په وینه ودرېږه که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یې. ولسمشر غني په وروستیو کې وویل په تېرو کلونو کې د طالبانو او د مختلفو تروریستي ډلو اکثریت مشران د ډیورنډ کرښې په شرقي او جنوبي څنډو کې وژل شوي دي. دا زموږ ادعا ثابتوي چې د جنګ منشا او ځالې د ډیورنډ کرښې هغه خواته دي. جمهور رئیس دا هم وویل زه د ډیورنډ کرښې د هغې غاړې له ولسونو څخه چې ډېر بشرپاله او سوله غوښتونکي انسانان دي خو په عین زمان کې د جنګ او تروریزم قربانیان او یرغمل دي په دوی غږ کوم چې د هر میکانیزم له لارې چې دوی کولی شي په سیمه کې د تاوتریخوالي د تولید مرکزونه ادرسونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي او ټولې نړۍ ته یې افشا کړي تر څو زموږ له دغې برخه کې دا یې ټوله نړۍ خبره شي. په هر حال دا و د ولسمشر غني د وینا مهم ټکي. ټاکل شوي وه چې د دوشنبې ماښام ولسمشر محمد اشرف غني او ګڼ شمېر نور چارواکي او بهرني ډیپلوماټان او عام افغانان په دارلمان ماڼۍ کې راټول شي. داسې پلان و چې ولسمشر غني به له بیا رغونې وروسته د دارلمان ماڼۍ رسما پرانیزي. په دغه مراسمو کې وینا ملي ترانو او ماښام مهال اورلوبې ته چمتووالی نیول شوی و. خو تېره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې په کابل ښار کې د شنبې ماسخوتن د ودونو پر یوه تالار د خونړي برید له کبله د زمري په 28مه نیټه د کابل په دارلمان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن مراسم د ولسمشر محمد اشرف غني په امر تر بلې نیټې ځنډول شوي دي. په هر حال یو ځل بیا تاسو ټولو دوستانو ته د خپلواکۍ سلمه کلیزه مبارک وي. تاسو د ولسمشر غني د دغې وینا په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.